بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، په تیر درس کې موږ او تاسې سوال کول زده کړل. یو چا نه به مو سوال کوو چې فرض کا is it a telephone، آیا دا یو ټلیفون دی؟ هغوی به راته مثبت جواب راکاو، راته به وویلې چې هو دا یو ټلیفون دی. په انګلیسي کې به داسې جواب راکاو چې yes it is a telephone. صحیح ده؟ خو اوس په دې درس کې موږ او تاسې ته هم مثبت سوال جواب راکول زده کوي کتاب، او هم راته منفي جواب راکول زده کوي چې موږ او تاسې په دې درس کې وایو. yes it is. که مثبت جواب چا راکو راته به وایي چې yes it is هو، او که منفي جواب یې راکو no it is not، no it is not. answer the questions. جواب ورکړئ دې سوالونو ته. لومړي ته موږ او تاسې راځو. is it an apple؟ آیا دا یوه مڼه ده؟ اپل څه ته ویل کېږي؟ مڼې ته. نو دا خو یوه مڼه نه ده که نه؟ نو جواب راځي no it is not. نه دا نه ده. بیا رانه سوال کوي is it an orange؟ آیا دا نه یو نارنج دی؟ راته وایي no it is not. دا نارنج نه دی. بیا راته وایي is it a sweet؟ سویټ اصل کې خوږ شي ته ویل کېږي، او سویټ اصل کې شیریني ته، یا فرض موږ او تاسې عموما چاکلیټ ته هم سویټ ویلی شو. is it a sweet؟ آیا دا یو چاکلیټ یا یو خود شیریني ده؟ ورته وایي yes it is. نو تاسو وګورئ زده مو کړل. که څوک تاسو ته یو ټلیفون په لاس کې ونیسي درته وایي چې is it an apple؟ آیا دا یو مڼه ده؟ ته به څنګه ځواب په انګلیسي کې ورکوې؟ ته به ورته وایې چې no it is not. نه دا نه ده. صحیح شوه؟ او که څوک درته ټلیفون په لاس کې ونیسي درته وایي چې is it a telephone؟ آیا دا یو ټلیفون دی؟ ته به ورته جواب ورکړې چې yes it is. دوم مثال ته راځو. is it a sweet؟ آیا دا یو شیریني ده؟ ورته جواب ورکوي چې no it is not. نه دا نه ده. بیا ورته وایي is it a cake؟ آیا دا یو کیک دی؟ ورته جواب ورکوي چې no it is not. بیا ورته وایي is it an ice cream؟ آیا دا یو آیس کریم دی؟ ورته وایي چې yes it is. دریم is it a bowl؟ آیا دا یو د مستو کاسه ده؟ ورته وایي چې no it is not. نه دا نه ده. بیا ورته وایي is it a cup؟ آیا دا یو پیاله ده؟ ورته وایي چې no it is not. نه دا نه ده. بیا ورته وایي is it a teapot؟ آیا دا یو چایجوشه یا د چایو لوښی دی؟ ورته وایي چې yes it is هو دا دی. ګوره teapot د چایو لوښی، د چایو لوښي ته څه ویل کېږي؟ teapot ویل کېږي. څلورم مثال is it a teapot؟ آیا دا چایو یو لوښی دی؟ ورته وایي چې no it is not. نه دا نه دی. بیا ورته وایي is it a saucer؟ آیا دا یو قاب دی؟ ورته وایي چې no it is not. نه دا نه دی. بیا ورته وایي is it a lamp؟ آیا دا یو ګروپ دی؟ ورته وایي چې yes it is. ګوره لمپ څه ته ویل کېږي؟ ګروپ ته ویل کېږي. لمپ څه ته ویل کېږي؟ ګروپ ته ویل کېږي. وایي آیا دا یو ګروپ دی؟ وایي بالکل دا یو ګروپ دی. پنځم is he a teacher؟ آیا هغه یو استاد دی؟ ګوره دلته اوس شخص راغی که نه؟ نو نر دی. نر دپاره ځکه هی استعمالوي. دلته ځکه اټ استعمالوو یا دې ساحه کې یا دلته چې دا بېجانه شیونه وو، دا شیان وو، نو ځکه اټ استعمالېده. اوس چې دلته نر راغی یا مذکر راغی نو ځکه دلته هی استعمالوي. is he a teacher؟ آیا هغه یو استاد دی؟ ورته وایي no he is not. هغه یو استاد نه دی. is he a postman؟ آیا هغه د پوسته رسان دی؟ ورته وایي no he is not. هغه پوسته رسان نه دی. is he a policeman؟ آیا هغه یو پولیس دی؟ ورته وایي yes he is. ولې قوارې ته یې وګورئ دا یو پولیس دی. شپږم is she a policeman؟ آیا هغه یو پولیسه ده؟ وایي no she is not. هغه پولیسه نه ده. دوهم
Is she a girl? آیا هغه یوه نجلۍ ده؟ No, she's not. نه هغه یوه نجلۍ نه ده. Is she a teacher? آیا هغه یوه استاده ده؟ Yes, she is. بلې هغه یوه استاده ده. Item 10. موږ او تاسو 25مې صفحې ته راورسېدلو. Are you؟ اوس به تاسو نه یو څوک پوښتنه کوي. Are you؟ دلته خانه خالي ده، نو دا به بیا موږ او تاسې ډکوو. که چېرته مثبت جواب ورکوئ ورته به وایي چې yes I am. که چېرته منفي جواب ورکوئ no I am not. ګوره تاسو راشئ دلته یو سوال کوي. Are you a boy؟ آیا ته یو هلک یې؟ Are you a boy؟ آیا ته یو هلک یې؟ دا نجلۍ ورته جواب ورکوي. ګوره دې خپلې سترګې تړلې دي. دا نجلۍ مخې ته ولاړ ده، دا ورنه سوال کوي. Are you a boy؟ آیا ته یو هلک یې؟ ورته جواب ورکوي no I am not. نه زه هلک نه یم. بیا ورنه سوال کوي. Are you a girl؟ آیا ته یوه نجلۍ یې؟ ورته جواب ورکوي چې yes I am. هو زه یوه نجلۍ یم. بیا ورنه سوال کوي. Are you سارا خان؟ آیا ته سارا خان یې؟ ورته وایي no I am not. نه زه سارا خان نه یم. ها بیا ورنه سوال کوي. Are you زیب؟ آیا ته زیب یې؟ زیب د نجلۍ نوم دی. ورته وایي چې yes I am. هو زه زیب یم. نو په دغه شکل باندې تاسو کولی شئ چې د خپل ملګري نه سوال وکئ او ملګری به تاسو ته ځواب ووایي. Read aloud. په تیزه ولولئ. Double S. Double S. صحیح شوله؟ ګوره دلته داسې لغتونه تاسو ته درښیي چې په هغې کې 2 دفعې اس ذکر شوی وي. لکه ډرس. ګوره 2 دفعې اس ذکر شوی دی. ډرس چې ته ویل کېږي کمیس ته. ګلاس 2 دفعې اس ذکر شوی دی. ګیلاس ته ویل کېږي. مس ریاض. مس ریاض د ریاض ښځه. کلاس څه ته ویل کېږي؟ صنف ته ویل کېږي. په دې ټولو لغتونو کې 2 ځلې اس ذکر شوی دی. تاسو به په همدې باندې فشار راولئ تر څو تاسو په دې باندې فشار راولئ او تلفظ یا لوستل په صحیح ډول باندې زده کړئ.